ها د تیر درس په ادامې سره تیر ویډیو کې مونږ په مای سکلز او اباوت باندې کار وکړو. اوس راځو د ویډیوز ته چې د ویډیوز ته څنګه کوډ وکړو او کنټیکټ فارم ته. نو راځو بیرته زه راځم دلته ویس کوډ ته راځم او ویس کوډ کې هم دا پیج سکرول کوم. لاندې ما یو دې کې یو ډیب اخیستی د ویډیوز په نوم باندې یو ډیب مې اخیستی او په هغې کې ما یو آیډیا اخیستې ویډیوز په نوم باندې او دې کې ما لیکلي مای ویډیوز او دلته راځم زه ایمیجز راوړم او دلته کې مو لیکل ډاټ سلیش آی ایم جي فولډر ته لاړ شه او په هغې کې ایچ ټي ایم ایل یو ایمیج ته دا ماته راکړه. که زه پیج کنټرول اس کم او دې ته که زه هایټ ویت سیټ نه کم نو دا ایمیج زما سره داسې یو غټ راځي. نو زه راځم دلته زه ورته وایم چې دې ته ویت سیټ کا ویت د څومره فرض که 300 پکسله دي شي. نو که 300 پکسله ورته ولیکي نو دا به دلته منظم راشي. همدن که دلته زه همدې باندې ډبل کلیک کوم او دې نه ما کافي واخیسته او دلته مې داسې پیسټ کړل. دا څو دانې شو 2 3 4 5 شپږ دانې مې واچول. دلته زه راځم یو مې دا واچوم. ما سره دا عکسونه چې دي مطلب کم دي دا دوه عکس دي ما دا دوه راوړل بیا تاسو مختلف راوړئ. دې نه مې یو کاپي واخیسته او لاندې مې دلته دا پیسټ کړه. دلته زه صرف ما دلته یوازې عکسونه راوړل. بیا کله چې تاسو غواړئ چې دلته ویډیوز هم راوړئ فرض که تاسو ویډیوز ډیټابیس کې دي یا مثلا تاسو سره په یوټیوب باندې ما اپلوډ کړي هغه بیا دلته کې راوړئ. که دلته زه اوس دا ویډیوګانې هم راوړم نو دلته بیا زمونږ د دې پروجیکټ لینک چې دی هغه ډېر غټیږي. نو بیا موږ څه کار کوو دلته ما عکس راوړو. بیا که چیرې تاسو اوس غواړئ چې هغه ویډیوګانې چې تاسو یوټیوب کې اپلوډ کړي راوړئ یا فرض که تاسو ګوګل ډرایو کې اپلوډ کړي دي یا تاسو بل چېرته کوم ویب سایټ یا ډیټابیس کې پرتې دي هغه غواړئ په خپل ویب سایټ باندې شو کوي بیا د هغې دپاره بګنیشن په نوم باندې زموږ سره یو کمپوننټ دی په که چیرې موږ هغه استفاده کړو دا بوسټرپ هغې په واسطه باندې بیا موږ کولی شو چې هغه موږ هغه ویډیوز راوړو. بیا به د هغې فایده دا وي چې هغه سایز به یعنی مطلب زموږ ویب سایټ کوم هغه چې د سایز به نه زیاتیږي مطلب دغه فایلونه به زموږ کم وي او ویډیوګانې به تاسو په ډیټابیس کې پرتي یا پس که تاسو یوټیوب نه راخلئ یا پس که ون ډرایو کې مو اپلوډ کړي یا کوم بل چېرته تاسو اپلوډ کړي او له هغه ځای نه غواړئ چې دلته شو کوي بیا د هغې دپاره موږ پګنیشن یوز کوو. ښه اوس دپاره اوس همدا صحیح دی. صحیح ده. نو زه راځم دلته د دې هغه CSS ته او CSS کې دلته زه راځم لاندې ویډیوز ته دلته یو ما اوکې دلته راغلم دې ځای کې لیکم ویډیوز او ورته وایم چې ویډیوز چې دي ټیکس الاین سنټر کا مطلب هر څه چې په دغه آی ډي کې پراته دي هغه ماته سنټر ته راوړه. نو دا سنټر ته شول. اوس وایم له څلورو طرفونو دي سپیسز هم واخلي څلورو طرفونو دي څومره سپیسز واخلي ورته وایم مارجن چې دی مارجن پډینګ به واخلم ورته وایم پډینګ چې دی څلورو طرفونو نه 100 پکسله کا نو څلورو طرفونو نه 100 پکسله سپیس هم دوی واخست. دغه یو ایمیج لاندې چې دی دا به زه ډیلیټ کړم. صحیح ده بس همدومره کم پوره دی دا یو دې ځای نه مې دا مې ختم کړ چې لږ منظم ښکاره شي. او که چېرته زیاتوئ بیا داسې کار وکړئ چې دا څو دانې دي څلور دي بیا دلته راشئ او دلته یو دوه دانې دا اضافه کوئ او دوه دانې د HTML دلته اضافه کړئ. ښه اوس دلته زه راځم او زه اوس د دې هر ایمیج د یو عکس د بل عکسونه چې دي د ترمنځ سپیس دې هم اوسیږي سپیسز غواړم. نو د دې دپاره دلته زه که یو کار وکړم یا صحیح دی که چېرته داسې کوئ دا ټول تاسو په یو ډیپ کې واخلئ یو بل ډیپ کې او ورته ووایئ چې په دې ډیپ کې چې کوم ایمیجز دي خو زه داسې نه کوم زه صحیح دی یا تاسو کوم بل ډیپ نه اخلئ دغه ویډیوز په نوم باندې کوم آی ډي چې هم دې ډیپ ته ورکړی دا هم صحیح ده ورته وایئ ویډیوز په نوم باندې زموږ سره کوم آی ډي چې ده او په هغې کې دننه زموږ سره ایمیجز پراته دي هغه ایمیجز د یو بل نه د پډینګ واخلي څومره 10 پکسله نو 10 پکسله پډینګ دې واخلي کله چې 10 پکسله پډینګ ورکړي نو دا به دغه شانتې تاسو سره ښکاري. او بیکګراوند کلر چې دی بیکګراوند کلر د هغه صحیح دی صحیح ده بیکګراوند کلر ورته زه وایټ ورکوم همدا وایټ د دې صحیح دی یا زه به دلته ورکم چې لږ خیره راشي دا صحیح دی صحیح ده بس بالکل دا ټیک دی. که تاسو کوم بل کلر ورکوئ هم ورته ورکولی شئ. اوس د هر عکس ته که چیرې تاسو غواړئ چې شډو سیټ کړئ شډو هم ورته سیټ کولی شئ.
ها شډو څنګه سیټ کیږي نو د هغې دپاره د ایمیجز ته راشي دلته ورته ولیکئ باکس شډو ورته ورکړه باکس شډو ورته ورکړه 2 پکسله 2 پکسله او 15 اوه یا شپږ څومره چې پکسله تاسو ورته ورکوئ دلته راشي پکسل اوکې او دې ځای کې زه ورته یم چې دا د ګرې شي او دلته ورته یم دا خو زموږ سره مثبت شي اوس د منفي دپاره زه ورته یم منفي 2 پکسله منفي 2 پکسله او دلته د 4 پکسله او د دې کې دا د هم ګرې وي نو ښکته او بره دواړو طرفونو ته ما دلته شډو ورته سیټ کړه منفي نه 4 ته منفي نه لیکه بلر دی یعنې مطلب څومره د خپور شي هغې تاسو منفي مه لیکئ منفي ورته نه لیکل کېږي او که چېرته زه دا بلر لږ زیات کمه دا 4 نه دا به زه وکم دواړه به ووي یا تا ته کم چې لږ نور هم خپور شي صحیح ده چې لږ خپور شي چې بس صحیح دی که چېرې تاسو نور هم خپرول غواړئ نو داسې کولی شئ صحیح ده او که نور کوم موس ور ورته سیټ کول غواړئ یا فرض کړه که په دې باندې زه کلیک کوم دا عکس د مونږ سره غټ شي نو داسې مې یو څه تاسو سیټ کوی شي لکه دا سیټ کوئ فرض کړه د یو ایمیج ته به زه سیټ کړمه دا مې کنټرول ایکس که او دلته زه راځم دلته لیکم انکر ټګ او په انکر ټګ کې مې دننه دا دلته کې واچو سیده یو لینکس مې جوړ کړو او دلته نه دی اوس ګوره کله چې په دې ایمیج باندې کلیک کېږي نو همدا ایمیج به زموږ سره غټېږي ګوره دا مې داسې که او دلته په دې ایچریپ کې ډاټ سلش لیکمه او دلته ورته ایمیج ته لاړ شه او دا ایچ ټي ایم ایل ایمیج راکړه اوس ګوره په دې یو ایمیج باندې دې ګوره دلته کوم موس چې کله ورکې دا لینکس ته ګوره دا نور لینک نه دی کلیک کوم هېڅ هم نه کېږي او مګر چې په دې باندې کلیک کوئ داسې یو ایمیج به زموږ سره غټېږي صحیح ده نو دغه شان تاسو کولی شئ په دې نورو باندې هم سیټ کړئ نو یو بل باندې هم زه سیټ کوم نور په همدغه طریقې سره تاسو ایډ کولی شئ ګوره ډبل کلیک مې وکړو دلته مې کنټرول وي کړو یا که ټولو باندې سیټ کوئ نو ټولو باندې الټ ونیسئ او په دې باندې هم اوکې ډبل کلیک الټ واخلئ دا یو مې انتخاب کړئ یا یو بل کار وکړئ دلته ودرېږئ کنټرول الټ ډاون ایرو کې داسې پریس کړئ او دا ټول ریموو کړئ په دې طریقې سره او دلته کنټرول وي یو دا سپیسز ترې ریموو کړئ او ښه دلته ما نه کلیک وشو دا به زه یو شی کړم دا به داسې صحیح نو دا بل هم تاسو داسې کوی شئ ستاسو وخت به نه خرابېږي دلته مثلا دلته کې زه به دلته یو انټر پریس کړم چې مطلب هغه زموږ سره ایچ ټي ایم ایل عکس دی دا زموږ سره مای سیکویل دی نو د کنټرول ایکس کوي دلته یو انکر ټګ واچوه او دې ځای کې دا کنټرول وي که او دلته راشه ورته وایي دلته هم دقه ایمیج راته راوړه هر ایمیج چې ګور ما سره ایمیجز کم دي دلته کې ایمیج کوم یو دی نوم یې څه دی هغه ایمیج به دلته ایچ ریپ کې ورته لیکي هغې نه بعد دې باندې مې ډبل کلیک وکړو دې نه مې یو کاپي واخیسته دلته مې کلیک وکړو کیبورډ نه کنټرول الټ ډاون ایرو کې پریس کړه او دا تاسو ټول ریموو کوئ ختم یې کوئ داسې او دلته دا کنټرول وي کوئ بس یو سپیس پریس کړه او دلته اخیر ته راشي دا لږ منظم کوئ داسې دلته راشي دا منظم کړه داسې کنټرول ایس که پیج اوس دا وګوره اوس تا هر یو باندې کلیک کوئ دی نه یو ګور که زه په دې باندې کلیک کوم ګور زموږ سره به داسې غټېږي او که زه دې نه بیرته دا نو دغه طریقې سره تا وګورئ دا هم زموږ سره او دلته دا ایچ ون چې دی دلته ډېر نږدې راغلی دا د لږ سپیس واخلي او لږ که تاسو غټ غواړئ لږ د غټ راشي نو څنګه چې تاسو منظم کوئ دلته زه راځم دلته زه ورته لیکم فرق نه کې هر شی تاسو ورته لیکئ هر څه کې داسې کې لیکم ورته ویډیوز کې کوم ایچ ون چې پروت دی دا د پډینګ واخلي له باټم نه صحیح ده څومره فرض کړئ یو 40 پکسله پیج کنټرول ایس کا وګورئ وایخسته که چیرې تاسو ورته وایئ چې صحیح دی دا به زه 40 نه دا به زه 50 کمه او ټاپ ته به دلته ورته وایم چې ټاپ نه دې واخلي نو ټاپ نه زه ورته وایم چې منفي 10 پکسله یې کړه چې لږ د بره لاړ شي مارجن به والو دا بل هم که مارجن والی خو منفي 40 پکسله 50 یې کو لږ داسې بره لاړ شي ښه ښکاري که نه که 50 نه 80 یې کو بس صحیح دی او که چېرې تاسو اوس وایئ چې دا دې ټول ماته په غټو کې شو شي نو دې ځای کې تاسو ورته لیکلی شئ چې ټیکس ټرانسفرم چې دی موږ سره دی اپر کیس شي چې اپر کیس دی که ټول غټو کې شو کېږي نو اپر کیس لوور کیس څنګه چې تاسو غواړئ او که کوم کلر څه ورته چینج کوئ یا فونټ سایز ورته چینج کوئ مثلا زه ورته یم چې دا 40 پکسل شي داسې غټ هم کېږي او که کلر ورته چینج کوئ کلر هم ورته چینج کوی شي بس زه وایم اوس دپاره صحیح دی که تاسو کوم کلر چینج کوئ نو تاسو کولی شئ کلر هم ورته چینج کړئ که زه په ویډیوز باندې کلیک کوم موږ سره باید ویډیو راشي اما نه راځي نو د هغې دپاره دلته راشئ پیج سکرول کوئ او
دلته ویډیوز ورته ولیکئ کنټرول اس بس سمپل. اوس دلته که تاسو ویډیوز باندې کلیک کوئ نو تاسو سره به دا ویډیو څه کېږي شو کېږي. ښه لاندې اوس راځو پوټر ته. غواړم پوټر ته هم پوټر او کوم کنټیکټ چې دی هغې ته هم باید کوډ شي. ښه لاندې راځو دې کې یو بل ډیب اخلم. یو ډیب مې واخیست دې ته آی ډي ورکوم کنټیکټ صحیح ده او کنټیکټ صحیح ده. ښه دلته لاندې راځو دې کې زه ورته وایم H1 مې واخیسته او H1 کې زه لیکم کنټیکټ اس یا کنټیکټ می هر څه څنګه چې تاسو څه ورته لیکئ صحیح ده. هغې نه بعد دلته زه ورته وایم دا داسې کار وکړو چې دا به زه اوکې صحیح دی. ښه دلته زه فارم جوړوم. فارم چې جوړو نو د هغې دپاره که چېرې تاسو فارم اخلئ هم کولی شئ او که ډیب اخلئ هم مشکل نشته. خو فرض که ما فارم واخیسته او دلته زه ورته لیکم انپوټ یوزر نه د انپوټ واخیستلی شي پلیس هولډر دلته زه ورته وایم چې انټر یور نیم دا د نیم دپاره شو او دلته زه یو بل انپوټ اخلم فرض که انپوټ او دلته زه ورته وایم چې دا انپوټ دی وي د پلیس هولډر دلته د چې وي انټر یور پاسورډ ایمیل ښه دا مې پاسورډ ولیکه بل به ایمیل واچوم پاسورډ او دلته مې انپوټ واخیسته. دلته تاسو ایمیل هم اچولی شئ او همدارنګې تاسو نمبر هم کولی شئ انټر کړئ. دې کې ما ولیکل انټر ښه اوکې انټر یور ایمیل. دلته پاسورډ ته ضرورت نشته دا به زه نمبر کړم که څنګه دا دې ځای کې د نوم واچوئ دې کې موبایل نمبر دې انټر کړي او دلته هم زموږ سره ایمیل دې واچوئ او دا به هم زه چینج کړم. دې ځای کې زموږ سره څه کوي دې ځای کې زموږ سره نمبرز اخلي لاندې ورته لیکم چې دلته دې زموږ سره ایمیل اخلي بالکل صحیح دی. او که زه پیج کنټرول اس کم دلته زه وګورم نو دا وګورئ زموږ سره لاندې دا هم سره راغلی. هغې نه بعد پیج سکرول کوم او لاندې زه یو بټن غواړم چې راشي د انپوټ هغه دپاره مطلب سبمیټ دپاره نو دلته انپوټ او بي تاسو که واخلئ نو تاسو سره ډایرکټ بټن څه کېږي جوړېږي او بټن دا زموږ سره دی ځای کې دا بټن هم دلته زموږ سره اوکې پیج سکرول کوي یا سبمیټ که لیکئ هم صحیح دی. سبمیټ بټن نه ښکاري ښه دې ځای کې ورته ولیکئ دا ویلیو ته نه لري دلته ورته ولیکئ سبمیټ صحیح ده دا سبمیټ اوکې سبمیټ نو دې ځای کې وګورئ زموږ سره دلته بټن به هم سبمیټ جوړه شي. نو فارم بلکل فارم کې اوس دپاره همدومره شیان بس دي. راځو دلته او دې ځای کې زه ورته وایم چې د فارم ته دلته کوډ ته او دې ځای کې زه ورته لیکم فارم چې دی دا د 4 رڼو طرفونو نه سپیس واخلي سل پکسله پډینګ دې واخیستلی شي نو دا وګورئ سپیس واخیسته. اوس زه ورته وایم چې دا موږ ته سنټر ته راوړه نو دلته زه ورته وایم چې دا دې موږ سره سنټر ته راشي ټیکس الاین سنټر به ورته ووایم چې دې کې هر شی پراته دي دا موږ ته سنټر ته راوړه نو دا به موږ سره سنټر ته هم راشي او دغه فارم چې دی د هغه څه دي انپوټس دې ته هم سټایل ورکول غواړي نو دلته زه ورته لیکم په دې کې زموږ سره کوم انپوټس چې راغلي دي هغې ته وید ورکه. وید د څومره یې مالي بس یو 300 پکسله ورته سیټ کړه 300 پکسله کم دی دا به 400 کم 400 پکسله بالکل صحیح دی 400 صحیح شو. اوس دلته نه دی دې ته به زه وید ورکم صحیح دلته زه ورته وایم چې وید ورته سیټ کړه او وید د دې څومره یې 500 پکسله دي بالکل صحیح دی. دا اوس وګورئ زموږ سره منظم راغله. اوس دلته راځو او ورته وایو دا انپوټ ټایپس چې دي دا صحیح دی دې ځای کې مارجن ورته اوس یوز کوو او مارجن ماته دا اټو کا پیکسي سنټر ته راوړه صحیح شو. اوس که تاسو وایئ چې یو انپوټ ټایپ دی له بل انپوټ ټایپ نه وید دې ځای کې دې ته خو وید ورکوو اول به هایټ هم ورته سیټ کړو که زه ورته یو 50 پکسله هایټ ورکړه چې څومره ښکاري 50 پکسله صحیح دی او که چېرته دې ته لږ نور هم د هغه زیات کو ښه به دا به زه ورته یم چې دا 900 کا او دې ځای کې دا به ورته 500 یا 600 واخلم دا به 600 واخلو څنګه یا صحیح دی ځه که بیا هم تاسو ورته کم و زیات کولی شئ کم و زیات کې ورته صحیح ده.
اوس ښه سبمیټ باندې مې کلیک وکړه پیج ریفریش شو ښه دلته اوس راځو دلته زه ورته وایم چې دلته دا انټر یور نیم چې لیکل شوی دی دا ډېر جوخت راغلی دا د لږ سپیس واخلي نو دلته زه ورته یم پډینګ دې واخیستلی شي 5 پکسله 4 طرفونه نه 4 طرفونه چې ولیکې خو زمونږ دغه یو طرف ضرورت دی ځکه بره ځای نه دې طرفونه نه خو شته خو سپیس به واخیستلی شي اوس دې کې که تاسو کوم مطلب که تاسو ورته دا سایز یادول غواړئ په اون سایز ورته فرض کې لیکم که 30 ولیکم چې ډېر غټ رانه شي ډېر غټ راغله دا به 20 کمه 20 به صحیح ده بس دا دومره صحیح دی نو دا اوس که چیرې تاسو وایئ چې دا انپوټ ټایپ دی له دې انپوټ ټایپ نه لږ سپیس واخلي نو د دې لپاره تاسو دلته راشئ او ورته وایئ چې مارجن دې واخیستلی شي او 5 پکسله دې مارجن هم والي نو دا اوس وګورئ یو بل نه سپیسز واخیستل اوس که چیرې دې ته تاسو کوم سټایل ورکوئ دې بټنې ته ګورئ دا دې ته زه سټایل ورکوم د انپوټ ټایپ ته ښه مان ډبل کلیک اوکې ښه دې ته که تاسو اوس انپوټ ټایپ مطلب دې ته که تاسو او بل ښه سټایل سیټ نه شو کنټرول ایس صحیح شو اوس دغه سبمیټ چې دی دې ته زه یو بیکګراوند کلر هم سیټ کول غواړم دې ته نو دا تاسو کولی شئ چې په همدې بټنه کې هم ورته سیټ کوئ او که د بټنې ته یو آی ډي ورکوئ هم کولی شئ صحیح ده یا که دلته تاسو ورته لیکئ چې ټایپ یې سبمیټ وي داسې هم تاسو کولی شئ که دلته زه راشم دلته زه یو سلیکټ ټور یوز کوم زه ورته وایم انپوټ کې چې ټایپ یې مساوي وي په انپوټ کې چې ټایپ یې مساوي وي له سبمیټ سره هغې ته یو بیکګراوند کلر ورکړه کلیر دا مې چې څه ولیکل دې مطلب دا دی لاړ شه انپوټ ته لاړ شه او په انپوټ کې چې ټایپ ځکه ټایپ خو زیات دي کوم ټایپ چې ټایپ یې مساوي وي له سبمیټ سره او بیکګراوند کلر هغې ته ورکړه څه شی بیکګراوند کلر هغې ته ورکړه دا یو پیج کنټرول ایس کا دا وګورئ نو همغه بیکګراوند کلر یې واخیست او که تاسو کوم ټیکس کلر ورکوئ نو دلته تاسو کلر ورته ولیکئ او کلر نمبر دې کې زه ورته لیکم وایټ پیج کنټرول ایس کې وایټ کلر به واخلي دا اوس وګورئ زموږ سره وایټ کلر واخیست او که چیرې تاسو دې ته کوم بیکګراوند ورکول غواړئ نو دې ته تاسو بیکګراوند هم ورکوی شئ ګوره دې ځای کې زه ورته لیکم دې ته دلته صحیح ده ان بیکګراوند کلر بیکګراوند امیج URL ډاټ سلاش ډبل ډاټ سلاش صحیح ده دې نه باندې وځه او امیج او دلته کنټیک دا یو راک دلته موږ سره امیج راغی خو دا امیج زموږ سره صحیح نه ښکاري دا ډاټ ډاټ ویني راغلی دی خو دلته زه یو کار کوم دا امیج سپین دی نو صحیح نه ښکاري د دې دپاره زه راځم دې ځای کې زه ورته لیکم بیکګراوند کلر هم ورته سیټ کا بیکګراوند کلر د څه وي بس دا یو کلر ورته سیټ کا کنټرول ایس چې دا لږ معلوم شي ښه اوس وګورئ دلته زموږ سره دا داسې راغی صحیح ده نو دا خو زموږ سره صحیح نه ده زه مکمل ټول سکرین غواړم دا مشکل ځکه داسې جوړ شو چې موږ دلته وید دې ته ورکړی دی څومره 200 پکسله زه به دا کمنټ کړم بس بالکل صحیح دی دا خو زموږ سره اوس صحیح شو اوس دا فارم زه داسې نه غواړم زه همغسې غواړم څنګه چې مخکې و نه ډسپلی بلاک نه زه به داسې کار وکړم هغې ته هم تاسو وید ورکوی شي دلته ورته پام ته وید ورکړه بس سمپل داسې تاسو هغسې هم کوی شي مشکل نشته خو دلته که دا ولیکې دلته راشه دې ځای کې ورته ولیکه فارم یا سمپل فارم هم ته نه لیکلی شي ځکه یو فارم دی موږ سره کنټیکټ کې چې کوم فارم دی هغې ته وید ورکړه فرض کړه 200 پکسل هغه 200 دلته اوس ولیکه صحیح ده اوس دا زموږ سره سنټر ته رانغی نو بیا راشه دې ځای کې ورته ولیکئ ټیکس الاین سنټر که نه مارجن یې کوي ورته نو دا به تاسو سره صحیح ده اوس دا زموږ سره فارم جوړ شي په دې کې ښه دا سبمیټ باندې مې کلیک وکړه ځکه سبمیټ چې دی سبمیټ کار دا ډیټا چې کوم دی چې تاسو دا نوم شی ولیکه فرض کړه دلته زه دا نوم لیکم کټه پریس کې بل ته راځي دې کې مې فون نمبر ولیکه او دې کې ما ایمیل واچو کله چې سبمیټ باندې تاسو کلیک کوئ دا ډیټا سینډ کېږي خو دا ایمیل دی وایي چې دا ایمیل موږ نه پېژنو دا څنګه دا ایمیل نه دی که نه مطلب ریټ پکې مسنګ دی دا ډیټا اوس سینډ کېږي چېرته دې سینډ شي ځکه زه ورته موږ نه دی ښودلی صحیح ده نو اوس دپاره دې دا وي خبر حال نو په دې کې کوم ځای کې څوک بدلون شي خو نه غواړي که تاسو لږ هغه ریډیو مطلب هغه هم ورکول غواړئ دا انپوټ چې لږ د ریډیوس هم شي دلته راشي ورته ولیکئ بارډر ریډیوس ورته سیټ کړئ یو 15 پکسله کنټرول ایس کوئ یو 15 پکسله ریډیوس یا که زه دا لس کم لس کړ ډېر بد ښکاره نه شي بد ښکاري یاره 15 اوس صحیح دی بس دا دومره ټیک دی او که لږ نور هم تاسو دې ته سپیس ورکوئ دا مو انپوټ کې هم چېرته پډینګ ورکړی دا دی دلته راشي ورته دا هم ورته ووکه صحیح دی لږ د نور سپیس هم واخلي بس صحیح دی صحیح ده نو اوس دپاره هم داسې صحیح دی
صحیح ده نو اوس دپاره دا همداسې صحیح دی راځو پوټر ته پوټر ته پاره کوډ کوو نو که دې کې څه کوم ځای کې چینجز چې خو نه راوست چې خو څه نظریه چې خو نشته که دې او که دا پورته وړل غواړئ ځکه مونږ خو دلته کې پډینګ اخیستی نو پډینګ ټاپ یا ما اخلئ صحیح ده پډینګ ټاپ دلته راشئ دا ګورې ما وختي بیا بیرته منفي ویلیو واخیسته نو دې ځای کې مونږ ورته سل اخیستی که دا سل زه کمنټ کړم دا مشکل زمونږ سره حل کیږي خو دلته زه غوایم چې دا ټول ډیټا دې زمونږ سره وګورئ څلور ته داسې بیا راځي سنټر ته راغلی نو اوس لاندې طرف نه سپیس رانغی صحیح ده بیا تاسو داسې کوی شئ چې دا زه کمنټ نه وباسمه او دلته زه څلور ویلیوګانې بیا تاسو ورته سیټ کوئ لکه تاسو کوی شئ چې بیا بیرته منفي ویلیو مو ته ورکړئ تاسو برز مطلب برز چې دی هغه مطلب برز نه سپیس واخلي دا ایچ ون ته هم ته نالیکلی شئ خو یو پډینګ یو کوډ به ولیکو نو څه ضرورت دی نو دلته زه ورته لیکم چې سل پکسله دی له ټاپ نه سل ورته نه وایم فرض که ټاپ د اوس دپاره ما ورته ورک څلوېښت پکسله صحیح ده اول نه ټاپ شو بیا دویم زموږ سره لیفټ دی دا د زیرو وي اوس دپاره دا هم زیرو کا او ټاپ لیفټ او باټم زیرو مه کوه باټم دې سوی باټم سل صحیح دی اوس دپاره صحیح ده او لیفټ نه دی زموږ سره دا زیرو که زه کنټرولایز کم دا وګورئ زموږ سره دا په دې طریقې سره شو کېږي لاندې دومره ډېر سپیس واخست بیا خو دا ایچ ون نه دی اخیستی خو بیا که تاسو دا وګورئ د ایچ ون که چیرې اوس دا اوس صحیح دی بس همدومره ټیک دی اوس که چیرې تاسو وایئ چې ایچ ون د سپیس واخلي ایچ ون بره لاړ صحیح ده که نور هم تاسو بره غوښتل غواړئ دا دېرش کوي نور به هم بره لاړ شي نو اوس که چیرې تاسو وایئ چې ایچ ون دی له دې انپوټ ټایپ چې دی له دېو نه سپیس واخلي دا څلوېښت صحیح دی اوس دپاره صحیح ده اوس هر څه چې تاسو ورکوئ اوس که چیرې تاسو وایئ چې ایچ ون چې دی دا د سپیس واخلي بیا هغې دپاره راشي ایچ ون چې تاسو هر چېرته ورته کوډ لیکلی دی هلته ایچ ون ته لاړ شئ ایچ ون دلته دی نه ایچ ون ته هم بیخي لیکلی نه دی نو دلته راشي لاندې او دې ځای کې ورته ولیکئ ایچ ون په کنټیکټ کې چې کوم ایچ ون پروت دی اول خو داسې کار وکړه دې ته د پونډ سایز هم ورکړه څومره یو 40 پکسلې کا بس بالکل صحیح دی او کلر هم ورته چینج کا کلر دې چې وي کلر دې وایټ شي بس وایټ کلر ورته ورکړه او بل داسې که دلته وګورم چینج شو که نه بس بالکل چینج دی له لاندې طرف نه د سپیس واخلي نو تاسو ورته کولی شئ چې پډینګ باټم چې دی باټم نه څومره واخلئ او 60 پکسله واخله او که دا ورته تاسو 50 کوي هم صحیح دی او که نه څومره چې تاسو ضرورت وي بس صحیح دی اوس دپاره اوس راځو لاندې پوټر ته راځو یو ویب سایټ باید پوټر ولري نو پوټر چې تاسو سیټ کوئ د هغې دپاره راځم دلته زه یو ډیب اخلم او ډیب کې ما دلته ورته ولیکل پوټر مې واخیست اوس په پوټر کې دلته زه ورته لیکم ایچ ون یا فرض که ما ولیکل ایچ ټو مې واچو ایچ ټو کې ما دلته ولیکل فرض که ایډریس یا فرض که دلته زه لیکم اباوټ اس صحیح او دلته لاندې راغلم او دې ځای کې ما اباوټ واچو یو پیراګراف لیکل مې وکړل دلته لیکم لورم 50 نه شل به واچوم لورم شل او دې ځای کې ما ورته ولیکل لورم شل که ماته دا پیج به زه لږ سکرول کړم هغې نه بعد تاسو کوم سوشل میډیا اکاونټس که چېرته ایډ کوئ نو هغه هم تاسو کولی شئ چې ایډ کوئ زه دا اباوټ چې دی ښه دا اباوټ زموږ سره داسې راځي یو کار کوم دې نه یو دا مې کنټرول ایکس که دلته یو بل ډیب اخلم دې ډیب ته زه لیکم اباوټ اس داسې یو آی ډي مې ورکړه او دا مې دلته کې واچول دلته دا زه لږ داسې وړم او دې ځای کې چې دی یو الټ مې دلته کلیک وکړو دلته هم کلیک صحیح ده ښه اوس همدې نه زه یو کاپي اخلم دا اوکې دا لږ داسې ښه صحیح دی ځه د دې نه ما یو کاپي واخیسته کنټرول سی او دلته لاندې مې پیسټ کړل دا وګوره زموږ سره دا دلته تکراري راغلل زه وایم دا چې دي دا دې په یو لاین کې راشي نو د هغې دپاره تاسو کولی شئ ډسپلی استفاده کوئ نو دلته زه راځم او زه دلته ورته وایم چې پوټر کې چې هر څه پراته دي هغه ماته ډسپلی ان لاین بلاک کا یا پوټر ورته نه وایو ورته وایم اباوټ اس چې دی صحیح ده ټول خو خیر مونږ چینج کوو خو دلته زه ورته لیکم ډسپلی ماته انلاین بلاک کا ډسپلی انلاین بلاک صحیح ده اوس یو بل کار کوو وید زیات دی دلته به راشو دې ته به وید هم ولیکو چې وید د دې کم شي ځکه وید زیات دی نو دلته زه ورته فرض که لیکم اوس دپاره 13 پکسله لیکم صحیح ده خیر کم صحیح کوي نو دا په یو بل لپاس یو بل هغه راځي یو بل کار کوو دا مې کمنټ که او دلته زه راځم دې ځای کې د پیراګرافس چې دي اوس دپاره د
نه یو ډیپ دی نه هر یو ته سټایل کو دا مې هم کمنټ کو اوس د پر خیر زه کمنټ کوم دا زه دا مې هم کمنټ کو او دا یو هم کمنټ کوم او پیج مې سکرول کو او دا هم زه کمنټ کوم صحیح ده کمنټ دلته راځم وګورئ زموږ سره دا صحیح شو صحیح ده وګورئ انلاین بلاک راغله صحیح ده انلاین بلاک راغله اوس دلته زه ورته وایم دا ماته داسې کار وکړه چې ټکس الاین سنټر دا ماته سنټر ته راوړه نو د سنټر ته رانغلل که زه ورته وایم چې مارجن یې اټ وکړه اوس هم نشو یو بل کار کوو دا مې دې ځای نه ریموو کړل صحیح ده راځو دلته دې ځای کې چې دی دا زموږ سره اباوټ اس شو دا زموږ سره دا پوټر چې دی پوټر نه مې یو کاپي واخیسته او دې ځای کې دا مې ریموو کړو دا مې ختم کړل که دې ځای کې زه ورته پوټر ولیکم او پوټر زموږ سره بلاک بیا پوټر بلاک کې بلاک ښه دا بیرته کنټرول زیډ کا ورته وایم هر څه چې په پوټر کې پراته دي هغه ماته څه وکړه هغه ماته ټکس الاین سنټر کا ټکس الاین سنټر دا به سنټر سره تاسو ته راشي او هر یو دی له یو بل نه سپیس واخلي یا دې ځای کې زه ورته لیکم مارجن دې واخیستلی شي څلورو طرفونو نه یا پډینګ واخله څلورو طرفونو نه 50 پکسله سپیس واخله 50 پکسله بس بالکل صحیح دی پوټر ته همدومره ځای صحیح دی اوس دا د هم یو بل نه سپیسز واخیستلی شي بیا د دې دپاره که زه ورته ووایم چې دا خو زموږ سره پډینګ څلورو طرفونو نه دوی واخیسته اوس که دلته زه ورته ولیکم چې مارجن دې م واخلي یو 40 پکسله نو بیا مارجن ته ضرورت نشته دی صحیح ده ځکه مارجن چې دی موږ بیکګراوند ورکو بیا بیکګراوند نه سیټ کیږي ځکه ګوره که بیرته زه کنټرول زیډ کما زه دلته یو بیکګراوند کلر هم استفاده کوم که بیکګراوند کلر یوز کما بیا زموږ سره مارجن چې دی هغه بیا صحیح مطلب مارجن وګوره بیا داسې ورسره راسي نو مارجن که زه لرې کما کنټرول اس کم بیا وګورئ بیا زموږ سره مکمل هغه اخلي نو دې وجې نه مارجن زه نه اخلم نو دې ځای کې زه لیکم چې دا د پډینګ واخیستلی شي د څلورو طرفونو نه د هر یو پډینګ واخلي بالکل صحیح شو او که دا زه شل کم ورته کنټرول اس بالکل صحیح دی اوس دې ځای کې دا زموږ سره اباوټ یا که دې ځای کې زه ورته وایم چې دا د 50 پکسل ځکه موږ سره هغه ایلیمنټس زیات دي نو داسې صحیح دی بالکل دا صحیح شو اوس که دې کې چې کوم هر څه چې پراته دي هغې ته زه یو کلر هم ورکوم نو د پوټر ته به یې ولیکو ټولو باندې اپلای کېږي دې ته ورته وایم چې وایټ کلر ورته ورکړه وایټ کلر به ورکړي اوس لاندې راځو او اول راځم دلته زه د اباوټ دا یو چې دی دا یو زه د کمنټ نه وباسم دا مې د کمنټ نه لرې کړ نو دا زموږ سره داسې راځي صحیح ده نو د دې دپاره دې ته ما اباوټ ورکړه دې ته زه لیکم فرض کړه زموږ اډریسز چې دي هغه دلته دي او دې ځای کې زه ورته لیکم چې فرض کړه دلته ما هلته زموږ سره اډریسونه راغلل او څه شی هغه په اډرس کې ټول ولیکئ صحیح ده په اډرس کې به ولیکلی شي دې ځای کې زموږ سره مثلا کویک لینک سپیس مو ورکوئ کویک لینک هر څه چې تاسو ورته لیکئ فرض که ما داسې یو څه ورته ولیکل او دې ځای کې به زه راشم دا به زه ریمو کړم او دې ځای کې ما ورته ولیکل اډریسز صحیح ده او بل د اباوټس چې دی اباوټ دې ته باید ود ورکو دا باید کم شي صحیح ده نو دې ډیپ ته زه اوس دپاره هم دې کې دلته ود ولیکم ورته به وایم چې د دې ود 200 پکسله که یو بل کار کوو خیر هغې ته راځو ود ته دلته اډریس هم وشو کویک لینکس هم وشو دلته څه ولیکو دې ځای کې خیر دا د موس وي دا زموږ سره ګډوډ به راځي ځکه دې ځای کې دا زموږ سره اډریس د یو بل کلاس مو واخیسته د اډریس په نوم باندې دلته کاما ام مې ولیکو کاما صحیح ده اډریس په نوم باندې کوم هغه چې دی او دا زموږ سره کویک لینکس دی دا هم راواړه کنټرول سی او دې ځای کې دې ته علامت نمبر ځکه دا زموږ سره آی ډي ده او دې ځای کې هم زموږ سره ده پیج کنټرول اس کا اوس که دلته راشي دا زموږ سره صحیح شو خو دا اباوټ چې دی دې اباوټ ته باید ووایو چې اباوټ اس چې دی دې ته ود ورکه 200 پکسله دومره ډیر ود باید وانخلي نو 200 پکسله خو ټول اخلي یا دې 200 پکسله واخیسته 200 دا زموږ سره یا یو بل کار کو دا اباوټ چې دی دا زه په یو څو پیراګراف کې لیکم لکه داسې فرض کا راځم دا اباوټ چې دی دا مې دې ځای نه ختم کړ اباوټ مې پیراګراف دې ځای نه ختم کړ دې ځای کې زه لیکم پی ضرب کا په څلورو کې
او د هر یو کې دلته زه لیکم چې لورم 4 دې نه مې کاپي واخیسته او دا مې دې ځای نه ختم کړل، دلته مې دا پیسټ کړل، کنټرول اس. دا زموږ سره اباوټ شو. اډریسز چې دي تاسو کوم اډریسز چې دي هغه تاسو دلته کې ولیکئ، پیج سکرول کړئ او دا لیکل مې دې ځای نه لرې کړل. تاسو کولی شئ دې ته ویت سیټ کړئ، سیټ کېږي. صحیح ده. دا زموږ سره هغه اډریسز شول او دې ځای کې کویک لینکس چې دي نو کویک لینکس چې دي دې ځای نه دلته ورته وایم کویک لینکس. صحیح ده. دا زموږ سره کویک لینکس شول. سمپل یو ځل چې ولیکو بیا کېږي، راځو. صحیح ده. دلته زه ورته وایم دا زموږ سره کویک لینکس کویک لینکس مطلب دا دی دې کې تاسو کولی شئ ستاسو څومره سوشل میډیا اکاونټونه لینکونه شته دې کې تاسو لینک واچوئ، کلیک کړئ، ډایرکټ دې عمل ته ځي. دا یو اباوټ دی نه پر دا لرې کم ته کې اوس څه واچوو یا اور سرویسز تاسو کوم سرویسز چې پرووایډ کوئ دا تاسو په دې کې ولیکئ. اوس دپاره هم دومره بس دی فرض کړه. او لاندې زه یو پوټر اخلم، پوټر په نوم باندې ما یو ایلیمنټ واخیسته او دې کې زه لیکم چې کریټډ بای دا چې چا جوړ کړی دی. صحیح ده. او دا چا جوړ کړی دی هغه نوم او دې ځای کې که چیرې تاسو فرض کړه ما داسې یو څه واچول او دلته هغه مثلا ستاسو د ویب سایټ نوم باید دلته ولیکلی شي. صحیح ده. ویب سایټ نیم یا هر چا چې دا جوړ کړي هغه کس نوم دلته ولیکلی شي. نو په دغه طریقې سره دا به هم دلته شو شي. او که دې پوټر ته تاسو کوم سټایل ورکول غواړئ که دلته لاندې راشو زه وایم دې پوټر ته نه دا پوټر زموږ سره یو ایلیمنټ دی هغه آی ډي ده، هغه آی ډي وه. نو دلته راشو ورته لیکه فونټ سایز زموږ سره 13 پکسله کدي دی هغه زموږ سره یو آی ډي وه. صحیح ده. دا نه دی. نو دا زموږ سره داسې شو. هغې نه بعد که چیرې دلته تاسو کوم بل سټایل دې ته ورکوئ یا کلر چینج کوئ نو هم کولی شئ. اډریس چې دي اباوټس چې دې کې تاسو خپل اباوټ واچوئ او لاندې کولی شئ دغه سوشل میډیا اکاونټس چې دي هغه که دې ځای کې سیټ کوئ دا زموږ سره هغه اډریس شول. دې ځای کې تاسو خپل هغه اډریسونه اچولی شئ. نو دا یو ستاسو ہوم ورک شو چې دې ځای کې به تاسو اباوټ چې دی خپل ځان باره کې بدلته مطلب د دې ویب سایټ چې تاسو جوړ کړی دې باره کې بدلته یو 2 لاینه شارټ یو 2 لاینه کوډ ولیکئ. 2 لاینه صحیح دی. هغې نه بعد دې ځای کې اباوټس دې ځای کې که چیرې تاسو خپل فیسبوک شیان واچوئ مثلا لکه څنګه هم چې د اول کې لیکلي دي لکه دې ځای کې وګورئ ټویټر دا شیان دې ځای کې ایډ شوي دي. نو که دا هم چیرته تاسو ایډ کول غواړئ لاندې په دې اخر کې دې ځای کې که تاسو ایډ کړئ دلته کې اباوټ نه لاندې نو دا هم تاسو کولی شئ. او اډریس کې دې ځای کې تاسو واچوئ دلته کې مثلا تاسو خپل فون نمبر واچوئ بیا ورپسې واټساپ واچوئ. د هغې نه بعد تاسو مطلب تاسو فرض کړئ یو کورس دی یو پوهنتون دی کوم ځایونو کې ستاسو نمایندګیان دي د هغه نمایندګیانو اډریسونه دلته تاسو کولی شئ واچوئ. یا تاسو فرض کړئ دا یوه نمایندګي دی دا تاسو کوم ځای کې یاستئ نو هغه خپل اډریسونه دلته تاسو کولی شئ واچوئ. فرض کړئ تاسو ګوګل میپ اډریس اچولی شئ همدارنګې تاسو خپل ګوګل میپ تاسو که واچوئ نو څوک چې کلیک کوي ډایرکټ به تاسو ته مطلب په اسانۍ سره پیدا کوي. یو کس مثلا وایي چې زما مطلب کورس چې دی دا په مثلا کابل کې دی کابل کې کورسنګي کې بلته یو کس نه دی بلد کورسنګي غټ دغه دی نو دلته تاسو کولی شئ چې مثلا لینک څنګه کلیک وشي ډایرکټ د عمل ته لاړ شي. کویک لینکس چې د دې کې تاسو خپل څومره سوشل میډیا اکاونټ لینکونه چې دي مختلف پوټرز تاسو کولی شئ چې څنګه تاسو جوړوئ دلته تاسو کولی شئ دا تاسو ډیزاین کوئ. چې کله هم تاسو ته ریکوایرمنټس درکولی کېږي یو څوک چې تاسو ته یو وایي درته وایي موږ ته ویب سایټ جوړ کړه یا فرض کړئ یو ډیټابیس جوړ کړه هغوی بیا درته ریکوایرمنټ درکوي چې په پوټر کې زموږ سره څه اوسېږي څنګه باید پوټر جوړ شي. دا جوړول ستا کار دی. بیا هغوی درته وایي چې مطلب په پوټر کې ته ماته څه ولیکه یا په پوټر کې زما څه اوسېږي یا زما کوم اډرسونه پکې واچوه یا زما په اباوټ کې څه ولیکه. اوس مثلا زه یو چاته یو ډیټابیس جوړم یا ویب سایټ جوړم شاید زما په مثلا ذهن کې یو شانتي مطلب د هغه اباوټ په اړه څه مطلب څه نظریه زه ولرم هغه شاید بل شانتي ولري نو زه باید د هغه نه دا واخلم مطلب چې هغه څنګه نظریه لري یا څه غواړي چې په اباوټ کې ایډ کړي یا کویک لینکس کې کوم لینکونه ایډ کړي اډریسونه کوم ایډ کړي او دې ځای کې کریټډ بای چې د دې کې څه باید ولیکلی شي. نو که دا کریټډ بای لږ د اخر طرف نه لږ سپیس واخلي لکه داسې که راشي ډېر ښه به وي نو تاسو کولی شئ لږ لاندې راوړئ. نو دا زموږ سره یو وړوکی ویب سایټ چې څنګه کولی شو ویب سایټ جوړ کړو. نور هم زموږ سیسس نه دی ختم سیسس چې زموږ ختم شو په دې باندې مونږ دا اوس ریسپانسیو هم نه دی نو مونږ به نور هم څومره درس مو چې ویلی او د هغې ریلیټډ د هغې مطابق ما تاسو ته ویب سایټ جوړ کړو چونکې دا ویب سایټ بیا هم داسې ښه نه ښکاري خو مونږ تر همدې ځای پورې دومره درس ویلی او صحیح ده. نور هم چې مونږ درس ویلي نور هم زه تاسو ته پروجیکټ کار کوم همداسې ویب سایټ درته نور هم جوړوم درته نور کوم څه چې مونږ ویلي بعضې شیان مونږ دلته کې ما ځکه ډېر زه ایډوانس لاړم نه ځکه چې نه م دې ویلي نو چې وروسته م ویلې حتما درته کار پې کوم صحیح ده. نو که بیا هم دې ځای کې کوم چې کې تاسو چېرته کوم بدلون شی راوستل غواړئ یا کوم څه چینج کوئ یا کوم څه نظریت شی وي هم ویلی شي نشته.
خاص تاسو هومورک به دا وي چې همدغه شانې ویب سایټ جوړ کړئ که هر څه پکې لیکي فرق نه کوي لکه اباوټ کې ما یې سم ونه لیکل لکه دلته کې ډیسک ما څه ونه لیکل تاسو صرف جوړ کړئ عکسونه مطلب ضروري نه ده چې تاسو سره همداسې عکسونه اوسي هر چا چې پکې اچوئ دې ځای کې ضروري نه چې HTML ABC یو شی ولیکئ زما هدف دا دی داسې یو ډیزاین جوړ کړئ هر څه چې پکې لیکئ یو شی ولیکئ دا هم داسې ضروري نه ده چې عکسونه دا نومونه کا اباوټس کې دا شی نه لیکئ هر څه چې لیکئ یو څه ولیکئ مقصد داسې یو څه تاسو خپله جوړ کړئ صحیح ده کلیر ده دا جوړ کړئ دا ستاسو هومورک شو بیا وروسته په دې باندې خبرې کوو چې څنګه موږ دا هوسټ کو مطلب زه غواړم چې یو فری یو ځای کې زه مطلب یو چاته لینکس لیږم څنګه زه دا یو چاته لینک ولېږم صحیح ده نو لینک څنګه چاته لیږلی شو نو که زه دلته راشم فرض کا کرکټ خیر ښه دا اوس وګوره دا دلته ما لینک ایډ کړی دی صحیح ده دا لینکس ما دلته ایډ کړی ګوره دا اوس انټرنیټ دی صحیح ده مطلب ترو انټرنیټ دی ګوره تاسو دا لیدلی شئ همدغه ویب سایټ ما اول کې ویلې زه جوړوم درته که نه ځکه دا ما په بوسټراپ کې جوړ کړی دی نو دا اوس وګورئ دا شیان ما دلته کې اګنور ځکه کړل چې دا ما کوډ ټول بوسټراپ لیکلی که موږ HTML کې جوړو نو بعضې شیان موږ نه دي ویلي نو دلته بیا تاسو مارې کنفیوز نه شئ نو دا اوس وګورئ نو که په دې باندې هر یو باندې اوس کلیک کېږي زما دا ویډیو تاسو ته مطلب تاسو ډایرکټ یوټیوب ته وړي صحیح ده نو دغه شان دا اوس وګورئ دا سوشل میډیا دې ځای کې ما اوس پوټر داسې جوړ کړی نو پوټر دا تاسو پورې مطلب تعلق کې ګوره که زه راشم دلته کې یوټیوب باندې کلیک کوم دا زما یوټیوب چینل ته ځي دا ګوره یوټیوب خلاص شو خو که همداسې زه دې ځای نه بیرته بیک لاړ شم ګوره دې ځای نه زه بیرته بیک ځم او دلته که زه ویډیوز ته راشم ګوره که ویډیوز ته راشم زه چې په هر ویډیو باندې کلیک کوم ګوره که زه دلته راشم فرض که CSS باندې کلیک کوم یا فرض که HTML باندې کلیک کوي یا فرض که جاوا سکرپټ باندې هر یو باندې تاسو کلیک کوئ دا تاسو یوټیوب ته وړي او دغه یوټیوب ویډیوګانې دلته تاسو سره اوپن کېږي نو دا زموږ سره د یو پروجیکټ څنګه موږ کولی شو یو ویب سایټ په HTML او CSS کې جوړ نو دې پورې کوم ځای کې سوال پوښتنه مشکل شته نه شته بس دی